سیګر یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکې ځانګړې څارنې اداره په 2008 زیږدیز کال کې د دې موخې لپاره جوړه شوه چې د امریکې لخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره ورکړل شوي پیسو د مصرف او لګښت څارنه وکړي. د دې ادارې عمده فعالیتونه په افغانستان کې د راپور ورکولو په شکل و چې پکې درې میاشتنی او کلنی راپورونه کانګرس ته وړاندې کول، د فساد، ضایع او ناسم استفادې کشف، څارنه او قضایي تعقیب، د ځانګړي پروژو د پلي کېدو ارزونه او د 2020 زیږدیز کال وروسته د امریکې د مرستو له وضعیته راپور ورکول پکې شامل وه. اوس د 18 کلونو ماموریت وروسته دې ادارې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د جنوري په 11 به خپلې چارې بشپړ ډول بندې کړي. سیګر له ټولو هغو ادارو او کسانو مننه کړې چې په تیرو 18 کلونو کې د دې ادارې څارنې فعالیتونه تعقیب کړي یا یې ملاتړ کړی دی. یکی از مهمترین کارهایی که سیگار در جریان 2 دهه کرد و جمع کردن اطلاعات درباره افغانستان بود. واقعا هم در این باره کارهای بزرگ را انجام داد و معلومات بسیار ثقه جمع کرد که فعلا هم محققین و نویسنده ها از تحقیقات سیگار استفاده میکنن. سیګار په دې 18 کلن ماموریت کې د افغانستان د امریکي امنیتي، تعلیمي، روغتیايي او ودانیزې پروژې له نږدې څارنې لاندې نیولې او تل یې راپور ورکړی چې آیا دغه پروژې واقعا ګټه رسوله که نه. سیګر حتی د امریکي ځواکونو له وتلو وروسته هم د امریکې د پیسو د لګښت څارنې ته ادامه ورکړه او ویلي چې نږدې 3.8 میلیارد ډالري افغانستان سره مرسته کړې. زیاتر ای به خاطر مصرف کمکای امریکا را در افغانستان در کل جهان را هم ارزیابی میکرد، هم بررسی میکرد. وظیفه شانی بودن که از این باید یک کنترل یا نظارت میکرد و این مورد راپور میداد. اما متاسفانه که داره نه بازسازی را در افغانستان صورت گرفت، زیادتر مسائل فساد دایر زیادتر عنوان میکرد. همچنان در سه پروژه ها در ناکامی پروژه های در افغانستان کمک بیشتر زیاد دست داشتن. د افغانستان لپاره د امریکې د مرستو او د پرختي او حمایوي پروګرامونو د تطبیق په چارو کې د فساد د قضیو څېړنه د سیګر د نږدې 2 لسیزو څارنې یوه بله برخه وه. سیګر په یو خپل راپور کې ویلي چې شاوخوا 40 میلیارد ډالر پانګونه په ملکي او پوځي ضربناو کې چې د امریکې د مالیه ورکوونکو له پیسو تمویل شوی له لاسه تللی دي. انتظاراتی را که در واقع مردم افغانستان از حضور این نهاد داشتن برآورده نشد. علیرغم اینکه نقش این نهاد به عنوان یک نقش نظارتی بود، با این وجود هم می توانست در خصوص بهبود وضعیت مردم افغانستان، مخصوصا در خصوص مسائل اقتصادی که یک بخشش ناشی از تحریم‌ها و منجمدسازی پولهای افغانستان بود. په ورته وخت کې سیګر په خپل وروستي راپور کې کانګرس ته وړاندیز کړی و چې د دې ادارې فعالیت به د 2015 زیږدیز کال په پای کې پای ته ورسیږي او د 2016 زیږدیز کال مالي کال څخه به د امریکې د نړیوالې پرختي اداره د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې مسؤلیت پر غاړه واخلي.